الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لتفسير وترجمه بدرس کے منگا پشپاڑسم سپارہ کے سورة مریم کی لگیاو او په سورة مریم کې منګه څلوېښتم نمبر آیت ته رسېدلي وو. په دې تېر شویو آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د هغه رحمت تذکره وکړه کوم رحم یې چې په زکریا علیه السلام باندې کړی و او هغه له یو زوی ورکړی و چې د هغه نوم و یحیی. بیا د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی تذکره د مریم وکړه، د عیسی علیه السلام د مور، څنګه الله هغې ته عیسی علیه السلام ورکړی و او بیا عیسی علیه السلام د مور په غېږ کې په وړوکوالي کې څه خبرې کړې وې. اوس د دې نه بعد تذکره د ابراهیم علیه السلام ده. ابراهیم علیه السلام امام الانبیاء ابو الانبیاء، د پیغمبرانو پلار ورته ویلی کېږي. وجه دا ده چې ابراهیم علیه السلام په نسل کې بیا د پیغمبران ټول راغلي دي. امام الموحدین ورته هم ویلی کېږي، د موحدینو امام. د توحید د عقیدې دپاره ابراهیم علیه السلام چې کومې سختې تېرې کړي او کوم عذابونه هغه ته میلاو شوي دي د قوم د طرف نه، د پلار د طرف نه او د توحید د دشمنانو د طرف نه، ډېرې زیاتې سختې تېرې کړي د الله دپاره. الله په ډېر امتحانونه راوستي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الله وایي ما په ابراهیم علیه السلام باندې امتحانونه راوستي د یو څو خبرو. فأتمهن، ابراهیم علیه السلام په هغه امتحانونو کې کامیاب شو. قال إني جاعلك للناس إماما، الله ورته وایي چې زه تا نه امام جوړوم، د دې خلکو پیشوا درنه جوړوم. چې کله یو انسان سختې تېرې کړي د الله سبحانه وتعالی دپاره او د هغه د دین دپاره، نو الله د هغه نه په دین کې امام او پیشوا تې جوړوي. قال ومن ذریتي، سورة بقره کې الله وایي چې ابراهیم علیه السلام بیا دا وایي چې یا الله زما په بچو کې د امامتي. الله ورته وایي چې لا ینال عهد الظالمین، ستا په بچو کې چې کوم ظالماني نو هغوی ته په دین کې مشرتیا نشي میلاویلی. په دین کې مشرتیا الله سبحانه وتعالی هغه خلکو ته ورکوي چې هغوی د الله د دین دپاره سختې تېرې کړي او د الله د دین دپاره هغه مصیبتونه او عذابونه وسکي او په هغې باندې صبر وکړي. دغه انسانانو ته په دین کې مشرتیا میلاوي. ابراهیم علیه السلام د الله د دین دپاره قسمه قسم مشکلاتو سره مخ شوی. یو امتحان په الله دا هم راوستی و چې الله ورته ووایي د خپله بیبي هاجره او د هغې زوی اسماعیل علیه السلام دوی پرېږده په مکه کې په هغه شړه ځمکه کې. د الله دپاره خپل بچي پرېښودي ولته. یو امتحان په الله دا هم راوستی و چې الله ورته امر وکړو چې د اسماعیل علیه السلام حلال که. نو روان یې کړو هغه زوی د الله د دین دپاره یې زوی حلالوه. دې ته وایي قربانیانې د دین دپاره ورکول. یو زمونږ قربانیانې دي چې موږ د مانځه دپاره وخت نشو ورکولی. پاتې غټه قرباني چې په کې د انسان بدن زخمی شي یا ستړی شي یا مال ولګي، هغه قربانیان خو پرېږده. هغه قربانیان خو تلې راغلي دي
خو دومره قرباني څوک نشي ورکولی چې د الله د عبادت دپاره ټیم ورکړي، مانځه دپاره لاړ شي جومات ته، هغه جومات ته چې به یې کې قالینونه او عیسیان او پنکې پکې لګېدلي، هغه جومات ته تګ صرف ګران دی. دومره قرباني موږ نشو ورکولی چې په ورځ کې 40 منټه 1 ګنټه د الله دین ته کینو او د الله د دین یې زده کړو. د الله د دین دپاره موږ پالتو وختونه ویستلي دي. نو که چېرته موقع برابر شوه او زمونږ څه کار نه و، درس ته به کینو. که موقع برابر نه شوه او زما پکې بل دنیوي کارونه پیښ شو، نو بیا دا وخت لاړ راغی. وجه دا ده چې موږ پالتو وخت ورکړی و. که چېرته وخت و ولا په کار خو دا وه چې موږ اصل ټیم د الله دین له ورکړی وی او دا مو ویلی وی که چېرته وخت و نو دنیوي دا کوم کارونه چې دي په دې پسې به منډې وو، خو په ما باندې لازم دي چې دا دومره وخت به زه د الله دپاره ورکوم. ابراهیم علیه السلام خپل زوی روان کو، ثابت زوی، او هغه یې لاله اواز ورته الله د طرف نه وشو چې ابراهیمه تا هغه خوب رښتینی کو، هغه لوز دې پوره کو او د الله خبره دې پوره پوره ومنله، ځکه الله هغه له اوچت مقام ورکو. د خپل قوم سره مناظرې کړې وې، نتیجې دا راووته چې هغوی اور ته غوځار کړی و. هغه اور الله د هغه دپاره سلامت کو. د ابراهیم علیه السلام دعوت دا په 3 مرحلو باندې تیر شوی او ما یو بیان کړی دی په دې عنوان باندې، که 2 بیانې دي، 2 دي کس. د ابراهیم علیه السلام دعوت د توحید طرف ته پای کې ما تفصیل بیان کړی د ابراهیم علیه السلام د دعوت. دلته هغه تفصیل بیا نشو بیانولی. اولنۍ مرحله د ابراهیم علیه السلام د دعوت دا وه چې خپل پلار له دعوت ورکړی او د هغې په باره کې به په دې صورت کې خبرې کیي. پلار یې دا خبره ونه منله، هغه ورسره دشمني وکړه، نو بیا خپل قوم له دعوت ورکړی، قوم ورسره دشمنیانې کړې وې، اور ته ګزار کړی او بیا د هغې نه بعد دعوت یې ورکړی دی بچیانو ته او مشرانو ته. هر ځای کې ابراهیم علیه السلام د توحید خبره کړې ده. الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د ابراهیم علیه السلام په نقش قدم روان کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ نه هم هغه شان کلک موحدین جوړ کړي. په دې 140 نمبر آیت کې الله وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم، او یاد که په کتاب کې ابراهیم علیه السلام، یاد که دی خلکو ته ابراهیم علیه السلام، انه کان صدیقا نبیا، یقینا هغه ډېر رښتینی پیغمبر، رښتینی پیغمبر الله سبحانه وتعالی وي. او ما د نږدې درسونو کې په یو درس کې ما ته ښکاري چې دا خبره کړې وه چې هغه څومره اوچت انسانان دي چې الله یې تزکیه وکړي و د ده تزکیه الله وکړه چې دا رښتینی انسان و، نبي یا پیغمبر و. اذ قال لأبي، کله چې ووایي هغه خپل پلار ته، دغه مرحله د دعوت اولنۍ چې خپل پلار ته دعوت شروع کړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت میلاو شو، نو الله ورته وی وانذر عشیرتک الاقربین، ای پیغمبره د خپل خپلوان اول ویروه. نو د دعوت شروعات به د خپل کور نه کې، اول به خپلې ښځې ته خبره کې، بچو ته به کې، مور پلار ته به کې، رونو خویندو ته به کې، بیا به بهر ته اوړي. نو که چا ستا دا خبره ومنله یو ډېره ښه ده، که ویې نه منله نو حجت پسې شو، قایم شو. موږ یو انسان نشو ملامته کولی په دې باندې چې دی دینداره دی او زوی بېدینه دی. دا لږ څه دپاره به مخه راشي.
منګ یو سړی په دې نشو ملامته کولی چې دی دینداره دی او زوی بېدینه دی او دی دینداره دی او پلار یې بېدینه دی الا په هغه وخت کې چې کله د دعوت نه یې کړی بیا ملامته دی او چې کله دعوت پوره کی او پلار پوه کی زوی پوه کی او هغوی خبره ونه مني نو بیا موږ دا پلار او دا زوی ملامته کولی شو نشو ملامته کولی وجه دا دلیل پې دا دی ابراهیم علیه السلام خو پلار له دعوت ورکړی خو هغه منلی نه دی منلی نو موږ ابراهیم علیه السلام ملامته کولی شو نشو نوح علیه السلام خپل زوی له دعوت ورکړی نه دی منلی نوح علیه السلام نه دی ملامت لوط علیه السلام نوح علیه السلام خپلو بیبیانو له دعوت ورکړی نه دی منلی زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل تره له دعوت ورکړی دی ابو طالب له هغه نه دی منلی نور خپلو خپلوانو له دعوت ورکړی دی چې ډېرو پکې خبره نه ده منلی نو موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو نشو ملامته کولی چې دی پیغمبر دی او تره ته وګوره کافر دی زمونږ دې خلکو کې دا زیاتې شتي چې یو سړی دینداري که د هغه رورې بېدینه ولیدو د هغه زوی بېدینه ولیدو او دا ته وګوره دی نورو ته بیانونه کوي ها دا خبره ستا هله صحیح ده که ده چېرته دې رور ته او دې زوی ته او دې پلار ته دعوت نه یې ورکړی او هغو ته دین نه یې بیان کړی نو بیا خو صحیح ده خو که ده ورته دین بیان کړو نو حجت قایم شو نور هدایت ته چا په لاس کې دی هدایت ته الله په لاس کې دی شروع یې د خپل پلار نه وکړه اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد اے پلارا زما ولی بندگی کے ما لا يسمع ولا يبصر داغ چاچی ناوری او ناینی ولا يغني عنك شيئا او نلری کولی شستانا ستکلیف یا ابتی اے پلار زمان دین دا واضح شو چې پلار ته نوم اغسته مخامخ ده د پلار بې ادبي ده هغه ته به د احترام یو نوم اخلي ها یو ځای کې ضرورت راشي او د پلار نوم اخلي هلته نو څه خبره نه ده زه پلانی یم د پلاني زوی یم یا څه ځای کې دنه څوک تپوس وکړي یا څه ځای کې لیکي نو د بعضو خلکو پکې له منډه غلو کړې ده په خوله باندې د سره دا نوم نه راولي نه نه دومره هم خبره سخته نه ده خو پلار ته به مخامخ د هغه نوم نه اخلي هغه ته به د احترام یو نوم وی لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خو پلار ته ووی ای پلاره زما بله مسله دعوت به پلار ته کوې اگر که ستانه مشر دی ځکه چې دین هغه د ټولو نه مشر دی د دین نه قیمتي موږ سره څه نشتي او پلار دی زما او زه دې پیدا یم نه ته خو د دې پلار نه پیدا یې د پلار قدر او احترام کې خو د دین قدر او احترام به د پلار د قدر او احترام نه زیات کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي لا یؤمن احدکم تاسو کې یو سړی مؤمن نشي جوړېدی حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تر دې چې ما سره محبت نه یې کړی د هغه محبت نه زیات کم محبت چې دی د پلار سره کوي د مور سره کوي د بچو سره کوي او د ټولو خلکو سره کوي د هغې نه زیات محبت به د پیغمبر سره کوي او بیا د هغې نه زیات محبت به د چا سره کوي د الله سره کوي نو د دین مسله د ټولو نه موږ ته قدرمنه ده پلار چې په غلطی هغه له به هم دعوت ورکوې هغه به هم پوه کوې دا دلیل د دې واقعې نه واخله چې وګوره ابراهیم علیه السلام په دې غلی پاتې نه شو چې نه زما پلار دی که پلار هم دی خو چې کار یې غلط دی هغه غلط دی بعضو خلکو ته دا خبره ډېره ګرانه ښکاري چې به څنګه یم چې زما پلار نیکه په غلط و ولې ستا د پلار د ابراهیم علیه السلام د پلار نه زیات قدرمند دی او ابراهیم علیه السلام ورسره محبت نه کوي ته ورسره محبت کې نه ابراهیم علیه السلام خو پلار ته ښه صفا ویلي نورو ایتونو کې چې دا ته چې به کومه لار روان یې او ستا دا قوم پرې روان دي دا لار په خطا ده دا لار هم غلطه ده کله چې پلار په غلطی نو هم به وایي چې پلار مې په څه و په غلطو و د یو سړي پلار قبر پرست دی مشرک دی لکه د ابراهیم علیه السلام پلار شو نو څه به کې ته به شرک ته صحیح وایې
ته به قبر پرستۍ ته او پیر پرستۍ ته او دې ته به بیا صحیح وایې ځکه چې زما پلار پې روان و، ځکه چې زما نیکه په دې لار و، ځکه چې زمونږ قام په دې لار و. نه، تا نه به قیامت پورې تپوس ستا په باره کې کېږي. د پلار خپله معامله ده، د قوم خپله معامله ده. ګوره څومره ښکلی دعوت یې وله ورکړو. ډایرکټ ورته دلایل شروع نه کړو، نقلي دلایل. نقلي مطلب یعنې کوم چې الله د طرف نه بیان شوي دي په وحي باندې، نه عقلي دلایل یې شروع کړو. وجه دا ده چې یو خو دا سړی مشرک دی، وحي نه مني. دویمه دا دی چې د عمر نه هم زیات دی، نو داسې قسمه خلکو ته به عقلي خبرې بیانوي. دوی عقلي خبرې ډېرې مني. اوس ستا مناظرې د یهودي سره او ته ورته د قرآن نه دلایل پیش کړې، هغه ستا قرآن نه مني. ته د عیسایي سره مناظره کوې، هغه ستا د قرآن نه مني، نو ته به هغه ته عقلي دلایل پیش کوې. نو څومره ښکلی دلیل ورته پیش کړو. ای پلاره ولې بندګي کوې د هغه چا چې نه اوري او نه ویني، ولا یغني عنک شی، او نه ستا نه څه تکلیف لري کولی شي. ګوره ابراهیم علیه السلام دا دوه صفات ولې ذکر کړو مخکې؟ وی نه اوري او نه ویني. ځکه چې ته چاته چغه وایې نو چې هغه نه ویني نو هغه ته دا پته نه لګي چې دا چغه ماته څوک وایي، خیال م دی. او چې نه اوري نو بیا خو هېڅ نشي کولی، ځکه چې ستا هغه چغه اوري نه نو تاله به درکړي څه. ځکه الله د ابراهیم عفوا الله سبحانه وتعالی ځکه الله سبحانه وتعالی د موسی علیه السلام د قوم واقعه چې کله بیانوي او هغوی د خاورې نه هغه سخی جوړ کړو، بیا په هغه سخي کې یو اواز به راتو، هغوی ورته پرېوتو. سورة العراف او سورة طه کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې آیا دوی دې ته نه ګوري چې هغه د دوی سره خبرې نشي کولی، دوی له څه جواب نشي ورکولی، د دوی دا خبره نه اوري، بیا ورته هم دوی پراته دي. په معبود کې کم سے کم دا صفات خو پکار دي که نه چې ستا دا خبره خو اوري که نه. ته اوس وایې پیر بابا را مدد شي، نو چې پیر بابا ستا دا خبره اوري نه نو بیا خو ته ډېر کم عقله شوې چې داسې مخلوق ته آواز کوي چې هغه صرف ستا خبره اوري نو اینی دی نه. زار شم د الله د دې خبرو نه او د پیغمبرانو د دې خوږ دعوت نه چې څومره اهم بنیادي خبرې ورته کېښودې. ما لا یسمع ولا یبصر، نه اوري نه ویني. نو چې نه ستا دا بوت اوري نه ویني نو ستا دا حاجتونه د کوم ځای نه پوره کوي؟ عقل د مشرکانو هغه نشتی. ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ځای په ځای ګوره دا خبره کړې ده، وایي ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ډېرو خلکو ته پته نشتی، ډېر خلک ایمان نه راوړي، ډېر خلک شکر نه وباسي، ډېر ویلي. یعنې لږ خلک الله ولا دا عقل او دا شعور او دا پوهه ورکړې ده. اوس دې انګریزانو کې او په دې هندوانو کې څومره اوچت اوچت تعلیم یافته دي، انجینران، ډاکټران، د دوی سره دي اصل تعلیم یافته. مسلمانانو سره دومره نشته. ساینسدانان خلک وایي سپوږمۍ ته وختو. دا چې سپوږمۍ ته ختلی دی دی لا په دې باندې نه دی پوهه چې دا بوت خو نه اوري او نه ویني، نو دی به ما له سره کړي او زما به څه حفاظت وکړي. مخکې ورځو کې په انډیا کې بوتان یې ټرک ته اچولو زاړه، هغه چې دی یو دریاب ته غوځار کړو، وایي اوس یې نوي راوړي. نو دا څنګه معبودان دي ستاسو چې تاسو په ټرکونو کې راغستي دي او غوځارئ یې اوبو ته، غوځارئ یې کچرې ته، غوځارئ یې ډرام ته. ځکه عمرو بن الجموح رضی الله عنه هغه له اسلام نو قبول کړی او بوت ورسره په کور کې پروت. نو دې زوی ډېر حیرس و چې زما د پلار اسلام قبول کړي. سعد بن معاذ رضی الله عنه د هغه سره ملګری شو، داسې نور یې څو ملګري وکړو. نو د ده د بوت یې د شپې راواغېستو، غوځار یې کړو بهر ته. سهار له چې هغه راپاسې بوت نه و. نو بیا چې پسې وګرځېدو بهر پروت و، صفا را صفای کړو، بیا یې کېښو. بله ورځ هغوی بیا دا چلو کړو، ده بیا راوړو، صفا را صفای کړو، کېښو. هغوی ورته دا خو چې دا ستا څنګه معبود دی چې دی بهر ته غوځار کړی شي او په کچرو کې پروت. درېیم ورځو سره هغوی دا چلو کړو چې یو سپی مړ پروت و، هغه
او دا بوټي یو ځای وتړل او کوهي ته غوځار کړو. دی پسې ګرځېدو چې شو هغه زموږ معبود چې وی که تو کوهي کې پروت دی. بس دغه ټیم کې الله د دې زړه ته دا خبره واچوله نو دې کوهي ته داسې ودرېد او وی په الله مې دې قسم وي که ته رښتینی معبود وی نن به ته د سپي سره نه وی پروت. ته ځان د دې نه نشي بچ کولی. هغه بس بیا کریمه د شهادت یې وویل الله ورته اسلام نصیب کړو. دا څنګه معبودان دي چې تاسو راغستې دي ګاډي ته اچولي ګزارېږي او کله وله رنګ ورکوي او کله د هغې دپاره چوکیداران ودرولي او چې څوک ورته څه ونه وایي. یو معبود ځان نشي ساتلی، چوکیدار ورته ولاړ دی او دی چې دننه ورشي دی خپل مصیبتونه ورته بیانوي ما د دې مصیبتونه نه وباسه. څومره ناشنا خبره. نو ما لا یسمع ولا یبصر پلاره ته دا څنګه بوتانو ته پروت یې؟ ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغني عنک نه تاله څه فایده درکولی شي. په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د قرآن په نورو ځایونو کې دا خبره کړې ده. ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ووایي او خپل قوم ته ووایي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. دا بوتان دا تاسو څه کیسه شروع کړې د بوتانو ته پراته. هغو جواب څه ورکړو وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ابراهیم وایي په ډېرو دلایلو خو نه پوهېږو زموږ پلار نیکه به هم دې بوتانو ته پراته وو. دا جواب نن سبا هم سم چلېږي. پلار نیکه په غلط وو، هغوی ویل داسې نه کول. نو دې ځای کې د خپل پلار سره خبره شروع کړه ابتدایي ډېر په احترام سره. نو بله فایده دلته دا راووته چې پلار له دعوت ورکول داسې نه دي لکه عامو خلکو له چې دعوت ورکوي. پلار خو پلار دی. هر انسان سره به په دعوت کې د هغه د مرتبې لایق خبره کوي. اکثر ملګري زموږ نه پوهېږي چې تازه تازه یې کیسې ګرم بس ور ودانګي هر سړي سره یو شان خبره کوي. نه، سپین ږیری ځان له خوی دی، د پلار ځان له مرتبه ده، د مور ځان له مرتبه ده. ماشوم ته به په بله طریقه دعوت کې، ملګرو ته به بل شان کې. د ملک باچا دی، وزیر اعظم دی، یا د علاقې مشر دی یا محترم دی، هغه سره به بل شان خبره کوي. ټول سره خو یو شان دی که نه چې ته هر سړي پسې ورپاسې او ګرم ګرم کوي. نه، هر سړي سره به د هغه د شان مطابق خبره کوي. او دا زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت چې تاسو وګورئ که نه نو دا خبره ترې ښه واضحه ده چې هغه د هر انسان سره د هغه د مقام مطابق خبرې کړي. يا أبت إني قد جاءني من العلم. اے پلارا زما یقینا ما تراغلی دے علم ما لم یأتک اغا چی ندے راغلی تاتا فاتبعنی اهدک صراطا سویا. نو تابداریو که زما و بخیمتا تلارا نیغا. پلار زما اوس که څوک دا اعتراض وکړي چې اوس ته کشر لګې مشر له دعوت ورکوې بې شرمه، زوی پلار له دعوت ورکوي. نو هغه خبره واضح کړه وی پلاره ما سره هغه علم دی چې هغه تا سره نشته. نو د دې نه دا فایده راووته. دا بعض وایي دا کشر دی اوس لګیا دی. نو جواب دا دی چې کله د کشر سره د مشر نه علم زیاتی نو بیا به د مشر خبره اوري د دې کشر. پلار ته یې وی د کوم علم چې ما سره دی د تا سره نشته. نو به دا اعتراض څوک نشي کولی په ابراهیم علیه السلام باندې چې څنګه ته کشر او پلار له دعوت ورکوې. لازم به دعوت ورکوې ځکه دا کومې خبرې چې ده ته معلومې دا د پلار سره نشته. فاتبعنی تابعداري وکړه زما وبخیمه تا ته لاره نیغه ځکه چې پیغمبر دی او په نیغه لاره دی. یا ابت لا تعبد الشیطان. اے پلار زما بندگی مکوه د شیطان. ګوره څومره په ښایسته طریقه باندې پلار سره لګیا. اول ورته دا ووایي چې د بوتان نه څه اوري نه څه فایده پکې شته. بیا ورته وایي ما سره ګوره هغه علم دی چې هغه تا سره نشته. اوس ورته وایي پلار د
شیطان بندگی مکوه. دولی د شیطان بندگی کیس ځکه چې دا لار ورته شیطان ښوولی دی. یا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، بندگی به نه کوئ د شیطان. نو څوک خو داسې نه چې شیطان ورته مخامخ ناست وي او دی ورته سجدې لګوي، خو د شیطان خبره مني، نو دا په اصل کې بندگی د چا شوه؟ د شیطان شو. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، یقینا شیطان دے د رحمان فرمانا. یا ابت انی اخاف، اے پلار زما یقینا زیریگم، ان یمسک عذاب من الرحمن، د دینا چی وبرسی تا عذاب د رحمان ذاتنا. څومره مینه د دې پلار سره، د حقیقي مینه ده. په دې یریږم چې طالب رحمان عذاب درکړي. ما دا خبره بار بار بیان کړې ده په درسونو کې چې د مور پلار سره او د بچو سره حقیقي مینه دا ده چې ته په دوی باندې ویریږې د الله د عذاب نه، او کوشش وکړي د دوی د بچ کولو د آخرت د عذاب نه. او دا غم دی چې زما دا بچی چېرته د الله په نزد مجرم نشي، چېرته د الله په دربار کې د مجرم نشي دی. دا اصل محبت دی د مور پلار سره او د بچو سره. دا نه دی اصل محبت، دا محبت دی او اصل محبت نه دی چې ته بچو له بس ریال لیږي د دې ځای نه نور د غم نشتی. دا ډېر پکې داسې دي چې صرف د دې ځای نه پیسې لیږي او په دې خوشحاله وي. زمونږ زوی خو ګاډی واخیستو ځان له، کله وي سکوټر یې واخیستو، او اوس خو به یې ځان له بس کار روان کړی. هېڅ تپوس نشتی د دین په باره کې، هېڅ تپوس نشتی د الله په باره کې، د پیغمبر په باره کې. بس صرف دغه خبر روانه ده چې د بچي خېټه مې ډکه یو ښه سکول ته ځي، به دا زه د ټولو نه ښه پلار یم. مور پلار دپاره دوايانې اخلم، هغوی له خرچه لګم، دا زه د ټولو نه ښه زوی یم. نه، د ټولو نه ښه زوی او ټولو نه ښه پلار هغه دی چې د هغوی سره دا غمي چې زما د مور پلار او زما د بچي چېرته د جهنم سکروټې ته جوړې نه شي، چېرته جهنم ته لاړ نه شي. دغه اوچت مور پلار دی او دغه اوچت اولاد دی. فتكون للشيطان وليا، نشبت د شیطان دوست. کته دغه شان د شیطان بندگی کې پلار نو الله بدل عذاب درکړي او ته به د شیطان دوست. قال هغه ورته ووی څومره ښایسته دعوت ده وکړو، او جواب د پلار واوره: أراغب أنت عن آليتي يا إبراهيم، آیا مخړیت زما د معبودانو نه ابراهیم؟ پوه شوم. مختصر خبره وی دا وکړه چې لکه ستا زما د دې بوتانو سره نه لګي. نو ولې دې دا خبره دومره اوږده کړه، دومره دې تاو را تاو کړه؟ خو مختصر ووایه چې پلار زما ستا د دې بوتانو سره نه لګي. لئن لم تنتهي، که منع نشوې ته د دې خبرونه. سړی وایي که پلار به ورته ویلي که ته منع نه شو نو دلایل به ته پیش کړم او زه به درته حقانیت د دې بوتانو ثابت کړم ای زویه، او زه به درپسې مولیان نه ولم، علما به راولم. نه 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 نه، لئن لم تنتهي، که ته منع نه شوې د دې خبرونه، لأرجمنک، نو خامخا په کاڼو به وولم ته. واهجرني مليا، او زه پرېږدمه ډېره موده. زه ورکېږم د دې کور نه ورک شي، وبه دې ولم، مړه به دې کم، په دې کاڼو به دې وولم. نو دا اوس څه دلیل شو؟
باطل پرستو سره همیشه دغه خبرې چې کله ته ورسره د دلیل خبره کې د دلیل په ژبه یې پوه کې نو هغوی د دلیل په ژبه نه پوهېږي دا بعض د سوټي او د لوړ په ژبه پوهېږي او دا بعض د سوک او د سپېړې په ژبه پوهېږي زمونږ یو حاجي صاحب دی زمونږ د یو ملګري والد صاحب دی ډېر یو حق پرست انسان دی هغه قصه کوله و یو ملا لګیا و بیان یې کو د ویترو په دې مسله باندې نو دلایل یې پې بیان کړو چې دا دلایل دي دا ویتر یو رکعت 3 5 اووه 9 دا ثابت دي او بل دا چې دا 3 رکعته داسې کول چې د ماښام لمونځ ته جوړ کړي دا نشتي په دې دا د دلایل دي وی هلته یو مولا ناست وی هغه ته ما ووایي چې مولوي صاحب دلایل دې واورېدو که نه خبره دې واورېده که نه وی هغه وایي چې او ګوره که موږ ته دلایل راورسېدو نو موږ به بیا دا خبره ومنو که موږ ته راورسېدو که دې مولا چې را دومره دلایل بیان کړو دې باره کې څه وایي نه که موږ ته دلایل راورسېدو نو هغه وایي هغه حاجي صاحب ما ورته وایي چې دلیل کوتک ته نه وایي چې دی تا ته ونیسمه ته دلیل څه ته وایي کوتک ته پسې راوالم خو دلایل دغه یي نو مولوي صاحب په منبر ناست دی غریب زارش نه شو دلایل بیانوي ته اوس هم ماته وایې که دلایل راورسېدو د بعض د دلایلو په ژبه نه پوهېږي دا اوس څومره ښایسته خبرې زوی روانې کړي دي او دی ورته وایي زه به دې مړ کړم او زه د کور نه وځه بعضو ملګرو ته داسې حالات اوس هم راپېښ شوي دي موږ سره ډېر میلاوي وی پلار راته وایي چې د کور نه وځه خلک راته دا وایي او خلک او بعض خو داسې دي چې هغوی له منډه یرې راغستې چې دا به کېږي څه نو د یرې نه پکې بعض داسې وایي صحیح ده موږ به د حق پرېږدو ستاسو د باطل به ومنو والعیاذ بالله صرف دې دپاره چې پلار مې د کور نه شړي او بیا کیدای شي په جیداد کې راته برخه میلاو نه شي او کیدای شي د په دې مال کې ماته حصه میلاو نه شي وهجرني ملیه زه ورک شه ابراهیم وایي چې بیا دې ویننم دلته ملیه ډېر وخته پورې چې سره راښکاره نه شي ابراهیم علیه السلام هغو کې خو نه دی چې د ځمکې او د جیداد غم راغستی چې دا به څه کېږي دا خو زه جیداد نه م که څه بې دخله کړم قال سلام عليك وی ابراهیم سلام دی پتا باندې لاړم بیا هم پلار دی ما ته څه وایي چې د پلار له دعوت ورکول چې داسې خو نه ته عام کس ته دعوت ورکړي سلام دی پتا باندې پلاره لاړم غم مه کوه سأستغفر لك ربي زر د چې بخانه به واړم تا لره د خپل رب نه مین دی په دې پلار باندې چې الله یې د عذاب نه بچ کړي نو زه به تا لپاره د الله نه بخانه غواړم انه کان بي حفیا یقینا هغه په ما باندې ډېر مهربان دی دا خبر ابراهیم علیه السلام په اوله کې کړې و بیا الله منع کړو بیا الله منع کړو الا قول ابراهیم لابيه لا استغفرن لك په سورة الممتحنه کې الله دا خبره ذکر کړې چې قد كانت لكم اسوة حسنه في ابراهیم ستاسو دپاره په ابراهیم علیه السلام کې یو ښه نمونه پرته ده د هغه په لار روان شي الا قول ابراهیم مګر په دې خبره کې به د هغه په نقش قدم نه ځئ په کومه خبره کې دې پلار ته چې ویلي وي زه به تاله بخانه غواړم وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه الله وی چې دا خو ابراهیم علیه السلام خو پلار ته یو خبره کړې وه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ من الله وی چې کله ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې زما دا پلار د الله داسې دشمن دی چې الله یې نه بخي نو بیا ابراهیم علیه السلام د بېزارۍ اعلان وکړو چې زه بخانې نه غواړم دا قانون یاد ساتئ د مشرک دپاره بخانه غوښته دا ناروا دي
فسورة التوبة كاللاوي ما كان للنبي والذين آمنوا ندي بكار پیغمبر لرا او نمؤمنان لرا اج يستغفروا للمشركين چی بخانو واری مشرکانو لرا ولو كانوا اولي قربا اگر کا غی خپل خپلوان. او دا آیت بکم موقع بانی نازل شو چی کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو طالب سر ناسو دعوتی ولا ورکو تروی کلمه وای لا اله الا الله وای زبد قیامت پرسته سفارشو کم آغا وای نوی. آخری خبر ابو طالب دا اکڑا چی زد عبدالمطلب پا دین باندی اما چی ساتی وطنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی زبد دا پارا ہمیشہ بخانه غوارم چی سو پور اللہ منع کڑے نیم اللہ ایتون نازل کرو وی پیغمبر بخانه بنا غواری. مشرکانو دا پارا بخانه غوختم نیشتی گو رہا جاکی چی دیگر جرمی کڑے دا اللہ پا حق ڈاکا چولی دا دا اللہ سر مخلوق شریک کڑے. وَأَعْتَزِلُكُمْ او پڑڑکیگم تاسونا یعنی پری بدم تاسو وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او داغ چانا چراب لی تاسو سوا دلانا تاسم پریدم او استاسو دا بوتانم پریدم دیتوی دا توحید دا پارا غیرت پاتی شو دا حرس اللہ دا پارا اقبل خاندان کور خار حرس پری خودو لار بیت المقدس تالتا حجرتو کو. او ذکر پا سورت الممتحنک اللہوی واغوتا اعلانو کو چی زما استاسو پا منز کی وز دشمنی شورو شوا نکیگی زمانگا استاسو ولی زکی تاسو دا اللہ نلاو نورو تا چگی وائی وَأَدْعُو رَبِّي او دعا غوارم دخپل ربنا او زما ربی تخو دخپل رب سر عَسَىٰ أَن لَا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا امید دے چی نبیم زب دعا در رب خپل محروما دا اللہ دا محروم بنے ما اللہ بزما دعاگانی قبلی. فلما اعتزلهم نو هر کلی چی پری خودو آوی وما يعبدون من دون الله او آغس چی اغوی بندگی کولا سوا دلانا لار بیت المقدس حالتا یوازی شو نچی یوازی شو اللہ ولیو نعمت ورکو وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَرْوَبَخُ مَنْ قَاغَتَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب اسحاق علیہ السلام اغلا ورکو دا غزویو یعقوب علیہ السلام اغلا ورکو تاولا دا آغا بی بین ورکو اسحاق چلاغینم سو سارا ہر چی حاجردنو دا غین اولا زوی ورکڑو اسماعیل علیہ السلام او پریدوانو کی مشر سوکو اسماعیل علیہ السلام مشر کرکے دے عوامو دیرو بزین کی داری چلا اسحاق با مشر نا ابراہیم علیہ السلام لچ اللہ کا مشر زوی ورکڑو اگا اسماعیل او اگا زیر اولا پا دی طریقہ ورکڑو و دیر زینو کی اگا ایتونا منگ سا تیر شویم دی چا اللہ ملائک رو لے گل دا خیستا لکانو پا شکل کو حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمی اگو دسر کینا سو دولا سخی ورید کو ریوڑا اگو نخوڑ ابراہیم علیہ السلام پا یرکی شو چی دا سناشنا قوم دے نیز پیجنم اونا خوراک کی ناغو لزیر ورکو فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لسنا اشنا زیر اولا اللہ ورکو ویستا زوی با اسحاق و پا اسحاق پسی دا غزوی دا یعقوب دا طول پیغمبران دی وامرأته قائمة فضحكت اخذ پا خنداشوا جمتو چی دا خاون ویرد دا دی ملمنون چی لگو سوکتی نو اقیم تعجبو کوئی خند چی کل ولا زیر ورکو اللہوی فصکت وجهها وقالت عجوز عقیم
خپل مخ له لاس رواجو سپېړه ښځې تعجب په وخت کې خپل مخ ووایي که نه هلې وي زما خو د پخوانه بچي نه کېږي او خاوند مې دا دی وهذا بعلي شیخ او زما خاوند دغه دی زوړ بوډا دی تقریبا په هغه وخت کې وي د ابراهیم علیه السلام عمر 97-98 کال چې الله وله دا زوی ورکو اسحاق علیه السلام خفه کېږه مه چې د الله د دین دپاره دوی دومره سختې تېرې کړي دي الله وله اسحاق ورکو په اسحاق پسې یعقوب د ابراهیم علیه السلام 2 زامن دي اسحاق او اسماعیل نو د اسحاق علیه السلام په نسل کې بیا د ټول بني اسرائیلو چې څومره پیغمبران دي د ټول د چا په نسل کې دي اسحاق د اسماعیل علیه السلام په نسل کې یو پیغمبر راغلی څوک دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه ابراهیم علیه السلام ته ابو الانبیا ویل کېږي د پیغمبرانو پلار ځکه چې نیکه خو بیا دی شو ټول وهبنا له اسحاق ويعقوب وبخو منگه دته اسحاق و یعقوب علیهم السلام وکلا جعلنا نبیا او هر یو ګرځولی و منگه پیغمبر اسی زامن خو نو زامن ول الله ورکړو زامن هم پیغمبران اسحاق علیه السلام پیغمبر دی اسماعیل پیغمبر دی یعقوب پیغمبر دی د یعقوب زوی یوسف علیه السلام پیغمبر ناشنا اولاد الله دله ورکړو ووهبنا لهم من رحمتنا او بخلیو منگا غویتا خپل رحمتنا الله ما په ډېر رحمتونه راورولو وجعلنا لهم لسان صدق عليا او ګرځولي و منګا غوی لرا جبه د ثنا اوچته جبه د ثنا د نیک ذکر مطلب دا دی چې الله ما په هغوی باندې رحم کړو نو د هغوی ښه تذکره په دې خلکو کې پاتې شوه د قیامته پورې اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام په ښه تذکرې سره یادي لسان صدق رښتینی ثنا رښتینی جبه معنی دا ده چې خلک د هغوی صفت کوي د الله رحم دی چې یو انسان د مرګ نه بعد خلک په ښو اعمالو یادوي الله سبحانه وتعالی موږ ته دا نعمت نصیب کړي واذکر فی الکتاب موسی او یاد که په دې کتاب کې موسی علیه السلام إنه كان مخلصا يقينا وغرقل شوي وكان رسولا نبيا أو رسول نبي وناديناه من جانب الطور الأيمن او آواز کړو منګا ته د خی طرف د تور غرنا وقربناه نجيا او نږدې کړو منګا غزان سره رازدار اوس تذکیره پکې د موسی علیه السلام وکړه چې دای مې اوچت پیغمبر دی د موسی علیه السلام نیک ذکر وشو د هغه مقام د الله په نزد ډېر اوچت الله وایي هغه ما غوره کړی ووایي وكان رسول النبي پیغمبر نبیو وناديناه من جانب الطور الأيمن او آواز کړو موږ غته د خی طرف د تور غرنه نور زینو کې د تفصیل تیر شوی دی په ډیرو صورتونو کې چې څنګه موسی علیه السلام ته الله طرف نه आवाज وشو او به څنګه ملاقات دغه الله سره وشو او سلويخت شپوله چې تلو وقربناه نجي الله یې غما ځان ته نږدې کړو هغه زما رازدارو معنی دا دی چې الله به ورسره خبرې کولې هر وخت ځکه الله بل ځای کې سوی وکلم الله موسی تکلیما او خبرې کړې وې الله موسی علیه السلام سره په خبرو کولو سره موسی علیه السلام هغه پیغمبر دی چې ډېرې زیاتې خبرې د هغه نه نقل دي چې د الله سره یې کړي نو الله وایي دا یو نږدې رازدار و زما ملګری و د الله ووهبنا له من رحمتنا او بخلو من دته خپل رحمتنا اخاه هارون نبيا هارون
هارون علیه السلام نبی. الله وی موږ د هغه ورور هارون علیه السلام نبی ګرځولی او د هغه ملګری کړی مو. هارون علیه السلام مشر دی که موسی علیه السلام؟ هارون علیه السلام. او غوره کم یو دی؟ موسی علیه السلام. نو دین هم دا فایده راووته چې کله کشر د مشر نه څه غوره یي په مقام کې په رتبه کې. ځکه کله چې د عباس رضی الله عنه تپوس وشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره چې ته مشر یې او که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر دی؟ د هغه ډېر ناشنا جواب ورکړو. وی مشر دی عمر زما زیات دی. مشر دی عمر د چا زیات دی؟ د عباس رضی الله زیات دی. مشر دی مطلب یعنې مقام د ده اوچت دی، رتبه د ده اوچته ده. هر چې د عمر خبره ده نو په عمر کې ته بیا زه مشر یم. نو هارون علیه السلام د موسی علیه السلام ملګری شوی د هغه په دعا باندې واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يصدقوني. یا الله کله چې ورته الله وویل لاړ شه په فرعون پسې وی یا الله د هارون ما سره راولېږه. د ده ژبه هم ډېره واضحه ده، فصیح ژبه ده. بل دا چې زما ملګری به نو دی خو به ما ته رښتینی وایي که نه. دا د پیغمبرانو زړونه دي. ښه د خپل ورور دپاره څه غواړي؟ پیغمبري غواړي. دې ته وایي ورورولي. دومره صفا زړونه. او زمونږ پر ورور باندې کیلو ټماټر نه یې پیرزو او یو څښاون ته کې کور به یي د هغې دپاره به یې جاښه جوړه کړي د دروغ قسمونه او ګواهانو، خو چې دې ورور ته به دې کور کې برخه میلاو نه شي. پر ورور باندې به یو ګاډی نه یې پیرزو، یو څو روپاټۍ به پې نه یې پیرزو. او د پیغمبرانو زړونه داسې پاک زړونه چې د خپل ورور دپاره یې پیغمبري وغوښته، خپل ورور یې ورته ذکر کړو الله ته. واذكر في الكتاب اسماعیل، او یاد که بدی کتاب کی اسماعیل علیه السلام. اسی سنا اشنا خلقو د پلار تذکره لږ ساعت مخکې وشو چې د زوی تذکره کېږي او د الله په کتاب کې عرش والی خبره کوي. څومره ناشنا انسانان او که الله چېرته په جنت کې دوی سره یو ځای کړو نو هغه به بیا ناشنا مجلس چې د دې خلکو سره کینو، د دوی خبرې واورو، دوی وینو. نو یاد که اسماعیل علیه السلام انه کان صادق الوعد، یقینا و دی رښتینې وعدې والا. د وعدې ډېر سخت پابندو. په دې صفت باندې هغه مشهور شوی. بلکې بعض سیرتونو کې داسې راځي چې د یو کس سره وعده کړی و چې دلته به ملاقات کوو، نو یوې میاشتې پورې په کس پسې به هلته راته و. کس نه و یوې میاشتې پورې. چا ورته ویلي وایي ما ورسره لوز کړی چې دلته به میلاویږو. انه کان صادق الوعد. الله وایي هغه ډېر رښتینې وعدې والا و. وکان رسولا نبیا، او هغه رسول نبی. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، او هغه به حکم کو اهل خپل ته په منځه او په زکات. خپل اهل او عیال ته به امر کو د منځه. الله یې صفت کو. دا د صفت خبره چې یو سړی خپل اهل او عیال ته لګي، هغوی ته د منځه وایي، هغوی ته د دین وایي، او د دې دپاره د هغوی سره دشمني وکړي. دا د صفت خبره ده. وكان عند ربه مرضيا، او هغه په نزد رب د هغه غوره کړی شوی. الله وایي خو موږ غوره کړی و ډېر اوچت پیغمبر و. واذکر فی الکتاب ادریس، او یاد که په دې کتاب کې ادریس علیه السلام. دا د الله نږدې بندګانو. الله وی انه کان صدیقا نبیا، یقینا و هغه ډېر رښتینی پیغمبر. په خپل قول او عمل کې ډېر رښتینی و. الله وی ډېر رښتینی پیغمبر وی.
ورفعناه مكانا عليا او پورته کړو منګه اوچتي مرتبه ته. یو معنی دا کړی د بعضو مفسرینو چې الله هغه څلورم اسمان ته اوچت کړی ژوندی، خو دا خبره کمزوري ده. صحیح خبره ده چې هغه اسمانونو کې دی ملاقات شوی د پیغمبر سره، روح و هغه نور ژوندی چې اوچت کړی دی نو هغه صرف یو پیغمبر دی. هغه څوک دی؟ هغه عیسی علیه السلام. ورفعناه مکانا علیا، الله وایي موږ هغه اوچت کړی په اوچتې مرتبې سره. مطلب دا دی چې الله وایي چې ما هغه ته اوچته مرتبه ورکړې. دی مطلب نه دی چې اوچت یعنې اسمان ته ما خېجولی دی ژوند دی. اولئک الذین انعم الله علیهم، دا کسان دي چې الله احسان کړی دی په دوی باندې. پیغمبران دي نو خو الله په احسان کړی. من النبیین، د پیغمبرانو نه، من ذریة آدم، د اولاد د آدم علیه السلام نه. دا ټول د آدم علیه السلام په اولاد کې دي. وممن حملنا مع نوح، او دا هغه چا نه چې سواره کړي وو موږ د نوح علیه السلام سره. نوح علیه السلام سره چې کوم خلق ختلي خو د هغې نه بعد بیا د نسل راغلی، دوی هم په هغې کې دي. ومن ذریة ابراهیم و اسرائیل، او د اولاد د ابراهیم علیه السلام نه او د یعقوب علیه السلام نه و. دا ټول د هغوی په اولاد کې وو. ما تاسو ته مخکې خبره وکړه که اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام لقب دی. بني اسرائیل چې ویل کېږي یعنې د هغه اولاد، او د اسرائیل معنی د بنده د الله. نو دا د یعقوب علیه السلام لقب و. الله وی دا پیغمبران ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې او د یعقوب علیه السلام په اولادو کې. وممن هدینا واجتبینا، او دا د هغه خلکو نه و چې هدایت ورته ورکړی او موږ او غوره کړي وو موږ. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن، هر کله چې به لوستلی کېدو په دوی باندې آیتونه د رحمان، خروا سجدا وبکیا، نو پرېوتل به سجده کوونکي به وو او ژړا کوونکي به وو. د قرآن به په هغوی باندې اثر کوو، په ژړا به شو او سجده به یې ولګول الله ته. په دې 58 نمبر آیت باندې به درس ختم کوو انشاءالله. پر روان درس کې به 59 نمبر آیت نه شروع کوو چې د دې پیغمبرانو نه بعد بیا څنګه خلک راغلي دي، الله به د هغوی بحث کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې پیغمبرانو په نقش قدم روان کی. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.